روایت عبد الله بن عباس باندې بل روایت ته دا فرمای رسول الله فرمایلی دی من سره ان يكون اكرم الناس فليتق الله عز وجل وکم سړی چې خوخی خوشاليږي به دې خبره باندې چې په ټول انسانانو کې عزتمن شي وي د الله نه یریږي دا خو زموږ سره دار مرګري خواهش دی او کنه دی چې لکه په ټول خلکو کې د اسماء عزت جوړ شي خو نن موږ عزت په خپل شهرت کې ګڼلې چې کم سړی مشهور شي او کم سړی ډیر مال وګڼي اوس ما د نوم څنګه داخله یاد قسم په الله چې په بل هیڅ خبره باندې سره وران نه دی افسوس چې په یو ځای کې د الله د کتاب او د رسول الله د سنت مسلې لیکن څه خلک مقابله په دین باندې کوي چې بده کې زما عزت خرابېږي زه خپل د قران او سنت له تیار نه یم خدا بلم نه مانم خیر دا غره بریځه کې د خدمت شروع کینو دغه تذکرہ به خلک کوي زما د انوم په پاتې شي زه د الله او د الله د رسول مقابله له تیار ما خو لیکن دا نه مانم افسوس ومن سره رسول الله فرمایي څوک چې خوشاليږي په دمانه ان يكون اقوى الناس اذا خبر خوشاله کوي چې دا په ټول انسانانو کې قوي فليتوکل على الله عز وجل وداد رب العالمین باندې ځان وسپاري ومن سره څوک چې خوشالي دي لردا خبره ان يكون اغنى الناس چې په ټول انسانانو کې ډېر غني وي فليكن شدي بما فاغ سبحانه چې الله فلاس کړي او ثق منه بما في يده چې دا کم شي زما په لاس کې او کم شي د الله په لاس کې به اقدر ډېر کوي په نسبت سره دی لا زب سو موزما په مال سي زما په طاقت سي دا په ټول انسانانو کې غني دي او چې سره دی دا حدیث کې رسول الله فرمایي پر روایت د سهل ابن سعد ان الله کریم زمون رب العالمین ډیر عزتمند دی يحب الكرم عزت خوخ غني و معالي الاخلاق او چت اخلاق د دې اخلاق له موږ تاسو ځان برابرو د کوم انسان چې اخلاق او چت دي د موږ الله ډیر خوخ غني دې سره ډیره مینه ده او په دې باندې موږ رب العالمین ډیر خوشالي کی کله پر روایت د سعد بن ابي وقاص باندې راځي وی رسول الله فرمایلی دي چې ان الله کریم يحب الكرم رب العالمین عزت مند دی عزت خوخ غني ډیر سخی د سخا خوخ غني او يحب معالي الاخلاق د وجت اخلاق خوخ غني او کوم اخلاق چې کمزوري دي هغه څنګه الله بد غني لري کوي علي بن ابي طالب فرمای وی رسول الله په دعا کې د څه خبره کوله اللهم اهدني لاحسن الاخلاق الله مالک اخلاق وخیا فانه لا يهدي لاحسنها وشان د دغه اخلاق د پر خول نه کوي الا انت مگر انده ته